بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پخپل زندگی کے پخپل جون کے لا وفات نو دخپل زوی دا پارا یزید ابن معاویہ دا پارا دخلقن بیعت اغشتل شروع کلل. اس دے زمانہ کی چھے انتخاب کی گی دا مشر نو آغا دا اٹھونو پا ذریعہ کی گی او آغا زمانہ کی چھے با انتخاب کی دنو دا بیعت سلسلہ بوا خلقو با یو مشر للاس ورک بس دا بداغوی اٹھو نو پخپل زندگی کے او پخپل جن کے دخپل زوی دا پارا دا یزید دا پارا بیعت شروع او چونکہ اغا پخپل جمدیو حکومت اخپلو دا حکومت چی سمر والیانو گورنران اغا اخپلو دا فوج سربراہان و مشران اخپلو نو دا مرحلہ و طریر آسانو عام مسلمانانو دا فتنینا و دا انتشار دا بچکے دو دا لاسا دا یزید بیعتو کا مدینہ منورہ کے عام بیعت نو شوے. دے درمیان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شو. دا مدینہ شریف والی تے اطلاع رو رسیدلا جی معاویہ رضی اللہ عنہ وفات تے اغا پا شام کیو خطلا خلق تغگمک وچ دے وفات تے او دوا چې هغه بیمار دی ناجوړه دی او په خپل جون کې د خپل زوی د پاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي. غږ مه کوه. د مدینې شریفې چې کوم گورنر دی والی دی هغه مشوره وکړه د خپل نائب سره معاون یو سړی ډېر خراب سړی مروان د بنو امیه قبیلې و مخکې ښه سړی و خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کیف دغې ګورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورتوی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. دا دوه کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقی خلق به وکړي خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړي نو دا نورم نه کوي. وی څه وکړمه؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط را لېږلی دی د یزید د پاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه خو ډېره ښه ده او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. نو که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي نو فورا به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. او گوری که دی دوارو بیعتو نکنو دا مدینه شریف خلق یا گیر چاپیر نور عرب بم بیعتو نکی انتشار بجوڑ شی. گورنر خسڑیو نرم دلو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو غخت خو دی پویشو چی دا یزید دا پارمان بیعت اخلی او پدیم پویشو چی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شوه دے اگر چلا عام اطلاع مدینه منوری ته نه ورسېدلې خو چې دا ما غواړي نوم دغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله او وایي که ما آواز وکړو نو ما پسې راننوځئ هسې نه ما ته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې څنګ ننوت هغه ګورنر ورته هم حقه خبره وکړه وی ما خو دی له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید د پاره د بادشاهۍ بیعت غواړي نو ته مهرباني وکړه هغه سره بیعت وکړه.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې تا هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی اللہ عنہ وفات ته. وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې. وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پې سوچ وکړم، مشوره به پې وکړم، پې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ته بار راووته. گورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره د هغه خپل نائب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته انتهایی غلطه دی وکړه. که بیعت یې نه کو نو وجلی به دی، نو که دې یې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلی و، ټولو به د یزید بیعت کو. چې دې نه بد شو سې قابو کولی نه شي. او گورنر ورته وی افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیہ السلام په ښار کې د نبی علیہ السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړئ، الله نه نه یریږي؟ دا د پیغمبر علیہ السلام ښار دی، د نبی علیہ السلام کلی دی، د هغه وطن دی. او دام په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نوسی دی، د لور زوی دی. نو زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم؟ هېچېرې داسې نشم کولی، بیعت پتې والو. وی اوس یې نشي قابو کولی. سبا یې ورپسې بیا استازی ولیږه چې ته راشه او موږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ته بیا یو شپه مهلت واغېسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه، زه مشوره کوم. او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو. څومره د پیغمبر علیہ السلام د خاندان، د حضرت حسن، د حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا بنو هاشم کې د پیغمبر علیہ السلام کم خاندانو، هغه ټول د شپې په اوښانو باندې سواره شو، مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنگ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار. دا د پیغمبر علیہ السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دی به په زور رانه غواړي، نو لوی جنگ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شي. عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ هم د شپې پټ په پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دی یو بل سره مشورې کولې چې اوس څه وکړو؟ آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قائم دی. شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې او غیر چاپیره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران ټول د ده دي. اوس مونږ دې حالت کې څه وکړو؟ مونږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه دا خلافت نه دی. د پیغمبر علیہ السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کم درې خاوندان به هوښیار او پوه خلک به هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو ابې بادشاه که. د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی او خلافت هم دغسې وه. د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت هم دغسې و. تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وراغلی. نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاه کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاه کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره و نو یو شوره یې جوړه کړه د یو څو کسانو. وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ هغه د بادشاه کي. همدغه شپږو کسانو کې چې کم د چا خوښي. وی زما زوی عبدالله ابن عمر بم پکې ناست دي، خدا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ. هسې مشوره ترې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوئ. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی. نه حضرت علی رضی اللہ عنہ داسې کړی دی. حضرت معاویه رضی اللہ عنہ د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده. دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبی علیہ السلام،
مشران او دیندار او د پیغمبر علیہ السلام د مجلس خلق موجود دی، د هغې د خاندان خلق موجود دی، نو پکار دا و چې هغې مشوره کړې وه چې کم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وی هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسول ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیہ السلام تقریر کو، په دې خپل منبر یو قوم یاد کو، د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان به راشي، هغې به بادشاهي قبضه کي، د حلالو د حرامو، د ښه د بد، د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچو چې دا اوس کم بادشاہ د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، الک دی، او د نبی علیہ السلام یو قولمو چې الخلافت بعدی 30 سنه، زمانه پس با خلافت اصل خلافت چې کم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلیږي، د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي، بادشاهان به راپاسي، په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، د اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو. مشوره شروع وه چې څوک وو. کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علی رضی الله عنه د کوفه کې پاتې کېده، هغه شهید شوی هم په کوفه کې دی، او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی. د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله، نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه، د کوفې ټول خلق ستا په انتظار دی، کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو، موږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت موږ نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم، کوفې ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه و د پیغمبر علیه السلام ملګري و، هغې مشوره نه ورکوله، وی پام کوه کوفې ته به نه ځې، موږ دا مشوره درکوو، د کوفې خلک غداران دی، دوکه به در سره وکړي، زړونه به تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی، که پیسې واغشته نو زړونه به تا سره یې او توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره. پام کوه دا غلطي ونه کې. لیکن دومره خطونه، 3 غټې غټې بوجې د خطونو، یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي، ستا په لاس بیعت کول غواړي، او ته مهرباني وکړه کوفې ته فوراً راشه، که رانلې نو دلته ممکن د سلانجه جوړه شي. د یو هوښیارتوب وکړه، خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه، وی ته لاړ شه کوفې ته، هلته حالات معلوم کا، نو که دا خطونه د خلکو رښتیا او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق مرګرتیا موږ سره کوي، د دې باطل مقابله موږ سره کوي، نو ما ته بیا اطلاع وکړه، نو زه کوفې ته درځم. او که دا خطونه دروغي او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نی، نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل دا ډېره اوږده واقعه ده، زه درته مختصره ویم. مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو، په زرګونه خلک یې ملګري شو، او دا آوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد. ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله عنه رواره دی. عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی، نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی.
د پیغمبر علیہ السلام د خاندان انسان دی. ډیر لوی استقبال وشو او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کوو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره، او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه را روان شي. مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک خو زمونږ ټول تابعدار دی او ټول د نبی علیہ السلام په خاندان ځان قربانوي، یاره دا خلک خو اوړېدو والا خلک نه دی. دا واقعي زمونږ د خاندان مینه ناک دی، مونږ سره محبت دی او زمونږ نه اوړېدو والا دی. او یو کس ته ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره چې څومره علاقه وه، کوفه یو خاص ښار نه، څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې، دا ټول په یو اواز ورسره پاسېدل او بیعتونه ورسره شروع شو. مونږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو، مونږ د هغه مقابله کې د نبی علیہ السلام نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي. مسلم ابن عقیل چې دې حالت ته وکتل، یو خط یې ولیکه او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا را روان شه کوفې ته. ممکن نه مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو شي، دلته هېڅ خطره نشته. هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل. د کوفې خلک ټول زمونږ ملګري دي، هېڅوک زمونږ مخالف نشته او ټول په مونږ ځانونه قربانوي. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ته خط را روان شو، خو پیاده سفر یې بلا مزل به اخوا یزید ته پته ولګېدله، شام ته اطلاع ملو شوه چې حضرت حسین رضی اللہ عنہ خو مکې مکرمې ته راغلی دی، د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف. او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل، او بلکې یوازې ودرېدل نه، د هغه دپاره بیعت هم شروع شو. اپوی شو هغه وی که دا کوفه هم زما مخالفه شي، د مکې خلک هم زما مخالف شي، او دا خو د نبی علیہ السلام نوسې دی، که دې لږم میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما بادشاهي خو بیا بربادېږي. زما څوک د مقابله کې چې ته بادشاهي یې راشه زور نه کار واله. نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی، دا م عراق کې راځي، عبیدالله ابن زیاد، هغه ته یو خط ورولېږه او هغه ته یې فورا کوفې ته لاړ شه. او د کوفې خلک پاره طریقه چې دا حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه، پیسې غواړي پیسې ورکه، مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه. په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي، نو چې څوک مخالفي ختم کا مړه کا، خدا فتنه ختمه کړه. عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې گورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته، او د کوفې جامع مسجد کې اعلان وکړ، خلک یې ځان ته را جمع کړل. هغه سره خپل لښکر دی، د بصرې نه ځان سره راوستی دی. جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړ چې خلکه زه یزید چې د امیر المؤمنین دی، زه د بصرې گورنر یم او ما له د کوفې گورنر یم راکړه، دا د هغه خط دی. نن نه پس زه د کوفې گورنر یم او ما ته دا اعلان کړی دی چې که څوک زمونږ مرسته کوي مونږ هغه له پیسې م ورکوو، هغه له مونږ عزت هم ورکوو، هغه له مونږ مشري م ورکوو، او که څوک زمونږ مرسته نه کوي او زمونږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل مرګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو، بې د مرګ نه وجنو یې. خلک یې ویارول او چاله پیسې شروع کړې. نو نن خدا ورټول د پیسې دی، تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه، دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي؟ ورته ښه پته ده د یهود او د امریکې هغه د مسلمان دشمني م ورته معلومه ده، دا م ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي. خلکو ته پته هر څوک ته خبر دی، په افغانستان کې څو کړل، په عراق کې څو کړل. د عراق کې پیدا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا
نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره، او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي، امداد ورسره نه کوي، او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغه یې کړي دي. تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو. په خپله اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسمه هتیار پکې نشته، نه پیدا کړی شو. افغانستان کې وی یاره وی دا طالبان چې دی وی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي، د څه حق ولا ورکړه؟ څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني چې دا ظلم کوي، ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني چې دا ظلم کوي، هر څوک به مني. لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي، زړه نه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره، ولې بیا خلک ملګري دي؟ صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې. پیسه ورسره ده، لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي. هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی، قسم دی الله دې زمونږ ایمان ته خیر کړي. یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پې ورتېري. هغه دور د صحابو او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تیر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پارس لاړې توکلې. هغه دور تیر دی اوس. د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ بس مشرانو له پیسې ورکړې. دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوره و او دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب ورواره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لیږلي وو راغوښتې او یا ټول تې په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا گورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه، راغی چې کوم د گورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړ. وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ما دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کې که چا دې مونږ له راوست هغه له مې انعام ورکوو، او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دی په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له مې انعام ورکوو، او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دی خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای چې ورځو. 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره. 18,000 لږ نه، زرم نه، 2 زرم نه، او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد د هغه محل نه یې ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځئ به تاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو. او د سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه گورنر سره، 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک د ګیر چاپېره محاصره شو. دغه 50 او 60 کسانو کې هغه خلک هم چې هغه د دوی د قومونو مشرانو هغوی ته یې ویل شا به کوشې وځئ د محل نه، او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکړي، لالچ ورکړي، څومره پیسې چې غواړي ورکړي وله دا خلک رانه پره کړي. او په خپله بیا د قلعه سر ته وخت او اعلان یې وکړ ای خلکه زه گورنر یم ستاسو د یزید د طرف نه، ما له د کوفې گورنري را کړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې پکاري ورکوم به د قومونو مشرۍ به ورکوم، او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته، ما به تاسو مړ کړئ خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا 18,000 کسانو او یا یو قسم ورسره پاتې نه شو، دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو. او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودی هم گرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار که چې دی کله گرفتار کو نو دی ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل، دی نه وینې به دی
ځان ته مخامخ ودرو تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېر ستغې سپورې ډېر د کنځلو خبرې وکړې د ورلم جوابونه ورکړل هغه الفاظ ماله مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وخېجوه او هلته په توره ته سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کنه وی وایه څه وصیت دی دی وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت وبنه باقي زه چې ته څه وی نو بس مړ وجنې مې او کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم خو یو وصیت مې ومنه وی وصیت څه دی وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش خښ کړي ما د مرګ نه پس دویم ما باندې 900 درهم د یو سړي قرض دی دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې دماغه قرض خلاصه کړي او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وی چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغی خو دغه حال دا کم دی دا کم چې زما ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي زه هغه ته یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره سوکل دا حال ستام دی ګورنر هوښیار هغه ډېره ښه ده رشته دار یې وله راوغوښته 3 واړه وصیت یې وکړل وی دا 2 به دې ومنو ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي خوښه یې خپله ده که خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې منولي که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته ښه خبره ده که رانغې جنګ به ونشي جګړې نه به مونږ هم بچ هغه هم بچ او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به همدقسې په دې میدان پروت وي ته نه منې اوچت یې که بره د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر وو سر یې لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو د خپې دا ډوکې مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی و ده خو ورته لیکلي و ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی و هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت دپاره زما شاته ودرېږي زموږ نه ځان قربانوي خپلې قافلې ته یې حکم وکړو ځان تیار کړې ځو کوفې ته څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې وله مشوره ورنه کړئ مزه تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وی ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نشي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره هم ګورې وفا نه کوي دغې خاورې ستا رور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه کوي مه کوه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نشي مه ځه کوفې ته د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچو چې کوفې ته مه ځه او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې هر کله دې ټولو مشرانو دې منې کو دې ولې نه منې کېدو ولې نه ته ولې پاتې شوی به وکنه اورېدلي دي د هغه نه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیوانی یو انسان به هغه انسان د نبی علیہ السلام د حیوان مثال ورکوي یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي نو هسې نه که زه د مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زو نه ګرځم هسې نه هغه کس زه نشم چې نبی علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي د هغې عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم را سره کېږي که وینې تویږي دلته به هم تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي او بار وشي نو ښه به
او دویم وی ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبی علیہ السلام هغه راته یو حکم کړی دی د هغې حکم به زه پاسداري کوم هغه حکم به خامخا زه منم اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که زما مخالف خیږي که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم وی هغه څه خوب دی وی نه د خپل نیکه راز په خپل ژوند فاش کول نه غواړم دا دوه خبرې وي د دې دوو خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي او درېیمه خو هغه خبره وه چې د یزید په لاس باندې زه بیعت کول نه غواړم دی خلیفه د مسلمانانو نه دی دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کم چې مشرانی هغې به د هغې انتخاب کوي بهر کیف هغه خطونه هم د په مخ کې چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه نو ټول چې څومره د نبی علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل هغې به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي پام کوئ اعتبار پرې ونه کړي واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي د کله چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبېدلې چې د فرات دا دریاب چې دومره وینې وبېدلې دومره وینې چې اوبه د سکو نه وې چې چا به ګیلاس کې او پیاله کې اوبه راغشتې د وینې به ډکې وې او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول پول یې جوړ کړ د کتابونو نه پول جوړ کړ دومره کتابونه چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشواڼی به یې وړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېستې نو هغه دومره د هغه سی د لاسه د هغه کاغذونو د سی د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل او لوی لوی بزرگان او علماء کرام او دیندار او نیکان چې څومره و هغه ټول شهیدان کړل دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې او په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري څومره پکې شهیدان کېږي دا هم هغه اثر دی هغه وجه ده د مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبی علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایی ظلم او زیاتې کړی دی لیکن دته خو د تره د غزوې هغه خط مخکې او ما درته وي هغه خوب یې مخکې نو دی برابر روان دی عبیدالله ابن زیاد خو اوس خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ خلک یې ویارول څوک یې مړه کړل چاله پیسې ورکړې دباو شو خلک لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه ته په دې لار ځه او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالی راولي او که چرته دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً ته سر قلم کې او که دې واپس مکې مکرمې ته دي چې واپس یې پریم نه دی په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د زوی د شهادت اطلاع راورسېدل هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی ولا راورسېد خپل قوم یې کېنه هغوی سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوم دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه موږ خو وایو چې د کوفې خلک ډېر اعتباري خلک دي دا خو بې اعتباره وختل دی خو زما د تره د زوی لومبی استقبال وکړه د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړ څه به کوو اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو د هغه چې کوم رونه دي د هغه چې کوم
خپل خلق دی هغې وی چې نو اوس مونږ خامخا کوفې ته ځو هر څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی اللہ عنہ هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبی علیہ السلام په حکم را روان شوی یم. پیغمبر علیہ السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی. مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړی چې ځو هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي، وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده، یو ځای بل ځای بل ځای، او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی د کوفې په خوا کې، هم د عراق په علاقه کې، هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد. او دا تقریبا 2 یا 3 یا کسان دي، ټول ماشومان او لوی زنانه او نارینه. یو خوا د نبی علیہ السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغې مشران دي حر او زهیر، دا د هغې مشران دي. په دې کې هغې سره خبره اترې شروع شوې، تاسو مه ځئ کوفې ته، واپس پرېږدی نه واپس هم نشئ تللی، نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو، څه به کوو؟ بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکې. حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوځو یزید له او د هغه په لاس به بیعت وکړي، نو خبره خلاصه ده. او که دا خبره نه منې نو بل هېڅ لار ستا دپاره نشته، نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو، نه دې کوفې ته پرېږدو. او مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو، اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی دا ابو عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي، به خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم، که دا خپل فوج دی ما ته کښېنو، یو 2-3 خبرې دی مخکې کوم، باقي چې ستا اوس څه خوښه یې به کوم. ډېره ښه ده، څه چې لکه ارمان یې ووایه. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاسې او دې ټول قوم ته وی قومه ما ته مو ګورئ یزید ته مو ګورئ، دا چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم. یوه دویم دا دی چې زه په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی، زه خو تاسو را غوښتی یم. نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې؟ خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کېني، سړي نه بیا هر څه یېري. ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري. قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی، وایي ته چا را غوښتې؟ مونږ خو نه یې را غوښتې. نو هغه 3 واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول، وایي دا ستاسو خطونه دي. او د هغې نه به یو خط راغېشته د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود وو، فلان کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه نه ما نه دی. دا بل فلان کې په دې ستاسو په دې لښکر کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ ټول خطونه یې ورته وښول، وایي دا مونږ نه دي لیکلی. چا را غوښتې؟ مونږ نه را غوښتې. بهر کیف سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بیګاله و میاشت ختلی، ګمان دا کوم وریځ ده، الله دې باران لم صبر ورکي. خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي، زما ګمان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي، خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده، خو یا به د خالي ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي. د عاشورې متعلق چې څه احکام دي بلې جمعه کې به درته ووایم. خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه 10مه ورځ ده، د عاشورې ورځ چې ورته مونږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپل خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره دا خاندان د نبی علیہ السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. ورورې ته چې په کوم مقصد را روان شوی، هغه مقصد دې څه کړه؟ زمونږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته، که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نشته، شهادت خو مرګ دی که نه، نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته.
که نن د مرګ نه بشو سبا بمرو، که سبا نی بلوز بمرو، بلوز نی بلوز بمرو. نو خپل بچی سره زین العابدین علی ابن حسین بیمارم و ماشوم نوجوان که چرغه سره مشوره کوي بچی ستا څه خیال دی؟ ای بابا هیڅ خبره نه ده، مرګ له ورځ مقرر ده او دا څه خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو نو خو یو ورځ ورپسې وروستو را روانه په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي که نه. خو تا چې کوم خوب لیدلی دی خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي بس هغه خوب خپل رښتونی که هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی خپل چې څومره د خاندان خلک دي. وایي مونږ خو د حق په لار کې روتې یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله که وغه نه غواړو، دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې راوتې او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې مګر چې دې را سره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي او شهید په دنیا کې مړي لیکن د خدای په نزد جمدی وي. نو که مونږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې مونږ به د الله په نزد جمدي یو، هېڅ پروا نشته. زمونږ اخیري انجام مرګ دی، خو که د شهادت مرګ مونږ ته میلو شي زمونږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي او زمونږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپل خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړ، یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړ، دې دپاره چې اصل نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړې وې، هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي، حمله ونه کړي. او بیا همدغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علی ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو، نوبت بن نوبت او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړې وې. یو مقام کې چې تږي شو نو دا آواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم وي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړي دي؟ وی دا اوبه خو خنزیران هم سکي او سپي هم سکي، ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه سکي، هغه اوبه چې خنزیران او سپي سکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړي دي، خدای نه نه یېرېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده، سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه نه او هغه سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف کې حدیث دی هغه خوب ویني، یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی، وی را پاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیده، وی دوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان یې، څه چل شوی دی؟ ویښته مبارک دی ببر دی، وجود باندې د خاورې الوتې دی او دا په لاس کې د شیشه نیوله، دې کې څه دي؟ وی شهدت قتل الحسین آنفا، وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم، دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغشتې ده، دې بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ. چې هغه بیبي را پاسې د هغه خوب بیان کړه، دا عین هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود، یو خانک کې دا سر پروت و، یو چوکۍ را واغېسته او دې پوزې له یې داسې را بروله چې سم شوی که نه شوی. او بیا وی یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و، خلکو یې ډېر خشته دی، وی خلک وایي چې دا خشته دی، داسې لږه د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې. یو صحابي دې مقام کې ولاړ و، هغه لاس ولکلک ونیو، عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه،
زما د قسم پاللی چې ردی مخ نه ښکلی مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمي ته چې دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو د دواړو جهانو سردار مبارک لیدی چې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کمې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدله تا نه ده لیدې دغسې ولږه څنګه د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې له څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین دا هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل سوړو دی کې دننه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دی مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وی زه ورلم سرونه مې قتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی اجدها خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی او په سرونو کې ننوځي راننوځي یو سر بویی بل سر بویی بل بویی بل بویی وی نیغ ورغې د دغه ګورنر د عبیدالله ابن زیاد پس پیمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بوی که او پس پیمو کې دننه هغه خامار ورننوت په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې که د چا زوی د چا رور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په لسم د عاشورې په دې لسم باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم رازی اظهار کوي یره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی څوک تورې جامې اغوندي او څوک جړاګانې کوي او څوک فریادونه کوي شریعت کې دا ټول هر څه ګناه دي داسې به نه کوئ ما راته تېره جمعه ویلي چې یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپیره ده د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپیره کېږي هغه انسان بختور دی چې رب العالمین له جمعه ورکړه یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپیره ده نه دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت ته وجې نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې دویم که اسمان ماتېدی نو په دې به مات شوی و که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه لیکن په دې وجې دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه دوی بختورو چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختوره ورځ باندې هغې له شهادت ورکړه او د هغې شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لویه دروازه کوله او پرېښودله د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله هغه به درته بله جمعه وویم صرف دومره ده چې که چرتې دغی دا ورځ د اتوار راتله په دې ورځ روژه نیول بهتر دي ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په دې لسمه باندې روژه نیوله خو په اخیری کال چې کله وفات کېده نو فرمایلی وی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعه وی که آینده کال پاتې شم نو زه به د لسمې سره نهمه ورځ هم روژه ونیسم نو دوه ورځې روژه نیول پکار دي هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته ویم یا چې نور د دې ورځې متعلق کم شرعا د سنتو څه مسایل دي خو که چېرته دا ورځ د خالي وه لسمه نو بیا د جمعې پر ورځ روژه ونیسئ جمعه او خالي که ورځ د اتوار وه نو خالي و اتوار روژه ونیسئ یعنی د دې میاشتې نهمه او لسمه دوه ورځې روژه نیول پکار دي مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ ده عموما په دې کې حکومت هم چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي ځکه حکومت د شیعګانو پکې خپل دا قصې پسې وي دوی پکې خپلو امام بارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي نو هغې هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ لسمه کمه یوه ده نو به هر کیف چې کومه لسمه ورځ نو هغه لسمه ورځ او نهمه ورځ دوه ورځې کوشش وکړئ نفلي
مستحب ثوابي روجه ونیسئ، ډېر لوی فضایل او برکات دي. بله جمعه کې درته بیان بکم. په جمعات کې د سوره یاسین ختم او په جمعات کې ځانونه کول یو بل ګوټونو کې دا څنګه دي دې باره کې باران ودرېږي او که نه، دا زموږ د صوفیه حضراتو طریقه ده. د بزرګانو څه قرآن حکیم کې یا په حدیثو کې د دې ذکر نشته، خو زموږ د صوفیه او حضراتو یو طریقه ده. بعضې کتابونو لیکلي دي چې باران نه ودرېږي، څلور کسان د څلورو ګوټونو کې ودرېږي، قبلې ته د مخکې یو کس سوره یاسین شروع کړي چې مبین ته ورسېږي، نو هغې د بانګ ووایي څلور وه، بیا د بل مبین ته ورسېږي، بیا د هغه څلور واړه بانګونه ووایي. نو چې دا څومره مبینه دي په دې باندې دا څلور کسان بانګونه ووایي، نو پروردګار به باران ودرئ. او ما درته ووایي نه قرآن کې د دې ذکر شته او نه په حدیثو کې ذکر شته دی. دا زموږ د دې بزرګانو صوفیو یو طریقه ده. او زما په خیال چې داسې لازم او فرض یې ګڼل نه دي پکار، او که یو سړی یې کوي چې یاره که رب العالمین اسم بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی، نو بهر کیف ممکن دی چې الله تعالی پې باران ودرئ. جمع دعا وکړئ د دغې شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی. پروردګار یقینا که موږ دعا کوو که نه کوو، د هغې ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي، خو الله تعالی د هغوی ارواح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي. او پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتې کړی دی، رب ذوالجلال د هغې د سخته سنګینه سزا او سنګینه عذاب دی ورله پروردګار ورکړي. او د دې دا شهادت رب العالمین تر قیامته پورې د مسلمان دپاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولی کړي. نور چې څومره شهیدان په مخ د ځمکه د کافرانو په ضد کې را روان دي، الله دې د ټولو شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کړي. څومره مجاهدین چې په مخ د ځمکه دي الله ته کامیاب کړي، او څومره کافران یهودیان امریکایان د هغې ملګري پروردګاره ته ورته لاول ورته د هدایت دعا کو، الله د اسلام هدایت نصیب کړي، او که دغې په قسمت کې ني په خپل قهر او غضب یې تباه او برباد کړي. دعا کوي د باران دپاره خصوصا، ځکه باران واقعي باران خو د الله رحم وي او رحمت وي، خو چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي. نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي، خدا زموږ د ګناهونو او زموږ د اعمالو نتیجه ده. مونږ خلک زکات نه ورکو د خپلو مالونو، مونږ خلک د ظلم نه منې کېږو. هر انسان بچې په پلار باندې او پلار په بچو باندې، ګاونډي په ګاونډي باندې، او یو بل سره ظلمونه او زیاتي شروع دي، زکاتونه څوک نه ورکوي، بدعملۍ فحاشۍ شروع دي. نو دا د هغې زموږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی. او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودرئ. یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغه جاري پاتې شي، نو څومره کچه نه چې پخې کوټې هم نه ټینګېږي. او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم چې پروردګاره په دې وخت کې زلزله مه راولي، یعنې که زلزله په دې وخت کې راله، یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولي. نو دا د الله قهر دی، د الله غضب دی په مسلمان باندې. تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو. ما نه یا تپوس وکړو، وایي دا کافر الله نه وجني، دا مسلمانان وجني. دا ولې؟ ما وی چې کم سړي زوی او پردی دواړه په جګړه شو، نو خيار سړي خپل زوی وی پردی نه وی، خپل له سزا ورکوي، خپل له ورکوي. نو آخرت خاصم د مسلمان دی، خو په دنیا کې چې کومې فحاشۍ او کومې بدعملۍ روانې دي، نو کم از کم دنیا کې بیا رب العالمین دی خپل مسلمان له سزا ورکوي. د کافر آخرت نشته او د مسلمان آخرت شته دی. نو رب العالمین دی موږ د خپل قهر نه وساتي، یا الله موږ د غضب نه وساتي. الله زموږ د اعمالو د وجې نه که دا باران په موږ وي، پروردګاره موږ د خپلو ګناهونو توبه وباسو، الله دا باران بند کړي. یا الله ته بند کړي، یا الله ته باران د صبر ورکړي. او پروردګاره دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان، دا خپل حیوانات، دا خپل غریبانان پروردګاره د خپل غضب او د خپل قهر نه محفوظ کړي. که څومره مریضان دي دعا ورته وکړي چې الله وله شفا ورکړي، څومره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کړي، څومره مسلمانان حج له تللي دي او یا هلته پاتې دي یا راغلي دي، دعا وکړئ چې د ټولو مسلمانانو الله قبول شوی حج نصیب کړي، چې کوم هلته ایثار دي الله دې په خیر و عافیت رسولي کړي، او زمونږ د رب العالمین د بیت الله حج نصیب وګرځولي کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.